په خصوصیت کې د نیازي قوم لخوا د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان د تطبیق پر بنسټ د بد رواجونو او ناوړه دودونو د مخنیوي په موخه د استخباراتو له ریاست لومړی مرستیال مولا تجمیر جواد د ولایت مقام مسؤلینو د اړوندو ادارو چارواکو دینی عالمانو قومي مشرانو او د ټولنې بېلابېلو اقشارو ګډون کړی و د غونډې په ترڅ کې د استخباراتو لومړی مرستیال مولا تجمیر جواد ویلي دا ټولنې هر وګړی مکلف دی چې د منکراتو او بدو رواجونو مخنیوي وکړي. نوموړي وویل چې د اسلامي امارت په راتګ سره د هیواد په ډیرو برخو کې د پاموړ پرمختګونه رامنځته شوي دي. دغه راز ښاغلي جواد د ښځو د حقونو پر خوندیتوب یې ټینګار وکړ او له خلکو یې وغوښتل چې د اسلامي امارت ملاتړ وکړي او د تبلیغاتو ښکار ونه ګرځي. نوموړي وویل چې د اسلامي امارت د تیرو 4 کلونو په موده کې په بېلابېلو برخو کې د پاموړ لاسته راوړنې لري. په غونډه کې د خصوصیت د مقام دفتر رئیس د نیازي قوم لخوا د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان پر بنسټ د بد رواجونو او ناوړه دودونو د مخنیوي په موخه ځانګړې پریکړه لیکل وست او له ټولو یې د عملي کولو غوښتنه کړې ده. د نیازي قوم د نظرخیلو پلرینې چې تقریبا تعداد 4-5 زرو کورنیو ته رسیږي چې دا په خوست، پکتیا، لوګر، کابل کې میشت دي. د دوی تر مابین د امیر المؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان مطابق چې د ناروا رواجونو رسم و دود په خلاف کوم صادر شوی دغه فرمان مطابق تړون وسه چې په دغه تړون کې د ولایتي ادارې په شمول له کابل څخه هم بعضې مشرانو شرکت کړی و چې د علما کرامو، قومي مشرانو او ځوانانو په یو اتفاق باندې د ناروا او بدو رواجونو د مخنیوي په اړه باندې تړون وسه. په کورنیو کې دغه خپلمنځي مشکلات یا کورنۍ شخړې یا د زنانو چې کوم حقوق طلب کیږي انشاءالله د دې تړون په برکت به دغو شخړو ته د پای ټکی کېښودل کیږي. په ورته مهال کې د غونډې ګډونوال د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان پر بنسټ د یاد پریکړه لیک د بشپړ عملي کولو ژمنه کړې او ډاډ څرګند کړ چې د پلي کولو په برخه کې به یې ګډې هڅې کوي. الحمدلله دا ډېر یو لوی د خوشحالۍ تړونو، ډېر د فایدې تړونو د ټولو مسلمانانو لپاره به خیر د شریعت په چوکاټ کې وو، ټولو ته به خیر رسېږي، خصوصا زنانو، ځوانانو، مردانو ته چې د دې لپاره ډېر مهم وو. بې اصوله رواجونه، غلط رواجونه چې د خلکو بې ځایه مصرفونه کېدل او خپلې به نه لرلې، سیالي به یې کوله. د اسلام په چوکاټ کې دا ټولو شیانو نه خلک منع سو. چې کوم د ځوانانو جوش و بار ولید هغوی خپله دې پرېکړې ته زیات خوشحاله و، ځکه دې نه مخکې موږ زیات ملګري ځوانان ټول په سفر کې دي، څوک په ایران دي، څوک په ترکیه دي، څوک پاکستان دي، څوک په سعودي دي، څوک وغیره وغیره. نو هغه باقاعده اوس هغه لارې کومې چې دي هغه هم بندې دي. دلته اقتصادي حالات ډېر زیات خراب وو. چا چې کوم ودونه کړي دي هغه ودونه چې دي اوس په پلار کور کړه مطلب ناست دي، هېڅ د وس توان نه لري چې دوی هغه واده خپل کور ته راولي. نو الحمدلله د موږ ځوانان نن ډېر زیات خوشحاله دي د دې پرېکړې په باره کې. خدای دې وکړي چې انشاءالله عملي سي. د یادولو ده چې د هیواد په یو شمېر نور ولایتونو کې هم د عالی قدر امیر المؤمنین حفظه الله د 18مې ګڼې فرمان د تطبیق پر بنسټ د بد رواجونو او ناوړه دودونو د مخنیوي په موخه ورته غونډې شوي او دا یې د ټولنې د اصلاح او بد رواجونو د مخنیوي لپاره زیاتې ګټورې بللي.